کلونه کېږي چې د بلخ ولایت ولسونه د یو بل ترڅنګ په ټولو برخو کې لکه د ورونو په څیر ګډ د یووالي ژوند لري. دوی وایي چې د دښمن زهرجن تبلیغات نشي کولی د دوی ترمنځ جلاوالی رامنځته کړي. د تاریخ په اوږدو کې د مزار شریف خلک لکه د ورونو په څیر په ټولو برخو کې ګډ ټولنیز ژوند لري. دوی وایي هیڅوک نشي کولی چې یادو بېلابېلو قومونو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته کړي. بر جدایی ها هر که دامن میزند دشمن دین است، آن بخشیدنی است، چون دین وحدتن، دین و الفتن. دین اسلام آمد کینه های 100 ساله را تبدیل به اخوت و برادری و محبت کرد. هیچ کس نمیتونه که بین مردم افغانستان افتراق و نفاق و شقاق برا بندازه و مردم از هم جدا بسازه. ما یک تن واحد هستیم، مثل یک وجود واحد، مثل یک نفس واحد ما اینجا زندگی میکنیم و زیست داریم. هغوی همدارنګه وویل چې دښمنان د زهرجنو تبلیغاتو په ترسره کولو سره هڅه کوي چې د دې ولایت خلکو په منځ کې قومي او ژبني بې اتفاقي رامنځته کړي. وحدت همدلی نسبت به سالهای قبل خیلی بیشتر شده، به خاطر چون بعضی گپا که بود در 20 سال گذشته چون منشأ خارجی داشت، داخلی نداشت، بنان و هر روزی که بیشتر تیر میشه وحدت و همدلی بیشتر میشه. مکاتب ها باز است، دانشگاه ها باز است، کورس ها باز است، مراکز علمی، مراکز تحقیقی همش باز است. مردم به شکل خوب و خوش زندگی خود به سر میبرن. به لطف پروردگار در ولایت بلخ برادری، اخوت، همدلی و عدالت اجتماعی به لطف پروردگار پایدار است و همیشه تمام برنامه‌های اکادمیک و پوهنتون‌ها و مکاتب و مدارس و تمام برنامه‌های ذکر و ناس به لطف پروردگار جریان داره. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت ولسونه په ټولو برخو کې یووالی لري او د یو بل ستونزو ته لکه د ورونو په څیر ولاړ دي.